वाह वाह د خلکو ځامن بتلی کارون لو زما غپراتې دي دا مې ولاغه بله رزینځلې وه چې اوده شي بیا د ځانه نه دي خبر خره دي لتې شتې به وی داسې اوږده اوږده خو پراته نه دي سر یې کم دی او خپې یې کم دا پکې پتې نه لګي دې غرمې ته وګورو دوی ملا پاتې بې خیراتو دې وخته ګورو ستاسو سترګې مه مږه هی یا بچو چې ستاسو په ځای راتي په تار وخت دا تار وخت دی الله دې مخ خاورې کا پاته غرمه ده 9:30 بجې دي 9:30 بجې دي نو څه د جهازونو پرې خو نه جوړوم مور یې پرېږدی شي وده دی که نه د جهازونو پاته هغه مرچکي استاد رالېږلي وي کار له دې راشي څوک مرچکي خدای دې بیخ د مرچکي او د پیازو باسي خو په خپله ډوډۍ ونه خوړه موږ باندې څه کار کوي هغه کار رالېږلي وي هغه نوي کور باندې مې کار چالو کړی دی یو 8 ورځې دیاړي پکې شته چا ویلي مرچکي ویلې خدای دې بیخ د هغه وباسي هغه ته خو د نښو ورځو زړې پیسې پاتې دي هغې خو رانه کړلې هغې مال راکړی دي وګوره په ده لا رڼا هم نه ده لګېدلې سترګې تورې کړي رڼا نه ده لګېدلې الله دې مخ خورې که تا وګوره نور په کلي خور شو نه او مرچکي مال هغه 7 ورځو پیسې راکړي دي ښه دا څه وی او زه 3 پیرې د هغه کوڅې له ورلم او څه جاخه وکړم پریسکي دا په څه خوري هغه څه مې بړستنې ګنډلې وې 100 روپۍ هغوی راکړې او څه مرچکي راکړم کور له مې پیسو سودا راوړه که ما ته ده ووایي نو تا خو ما ته ویل چې دا خو زما هغه چې مشین مې چلولی جامې مې ګنډلې دا د هغې پیسې دي دا یې زمونږ دیاړي راغستې ده نن ولې تی چا راوړې تی زما دپاره نه ګټي او زما چې زما خو دقه نه روټۍ وي خو ما خو پې اوړه ارسه راوړو او پخو هم سړو مې او تاسو یې خورئ ګیلې دې راغستې چېر دې بوډا راکلګي چېر راوړه چې اوس ورته وې کار ته ځوم چېر یې پخ کړې چې مې درله پخ کړې ده ورشه کچن کې پرته ده خو چې تاسو خو پاڅئ که نه دله چې پخه که دله د چپړې مړه دې خوکه ګوره مور یو خبره درته کوم وایه ګوره زما خو دا څو ورځې دیاړي وکړله دا ماغان له کېښودې ښې بدې لکه نه څه ښې بدې له وای دا خو سبا په دې کې مړی ژوندی راځي لکه زما چپړې دی یو لږ خیر دی ځه چېرته ځي نه نو چې مړی ژوندی راشي که نه نو پاڅه چېرته نوره خواري مزدوري وکړه داسې کار به کې چې ټوله هفته به ډکې په لختي کار کې په چا سره ویڼې صفا کې په چېرته خان سره خدمت کې ماله به 100,000 روپۍ میاشت تړلې راکې ځان له داسې کار وګوره چې 1,000 روپۍ میاشت یې لس تا او 100,000 به ماله تړلې راکې او که نه راکې ځه جامې مامې دې واله وځه زما د کور اوبه وځم نه جامې مامې ووالم خو مورې ورې په ایمان درته وایم چې بیا به سوالونه کې ګرځې به په کلي کې څوک به سوال به کوم خو اوس سوال کوم نو خلک راپسې خاندي وي 2 زامن یې دي زلمي په 8 زامنو کې دا سوال دی او چې تاسو نه یې کو بیا سوال کوم نو څوک به راباندې بد نه وي څوک به یې بد نه ګڼي ټیک ده مورې بس ما خو درته ویلې که نه دغه بل خدای تا ته پته د روپۍ په کور کې نه ته به راکور پرېږدي زه یې پرېږدم نو خو کېدی شي کور به ټینګه پرېږدي ما به دغه پیسې د میاشتې راکړې در کوم بدله 500 دیاړي ده او زه پکې 100,000 تعلم در کومه دا دا کومه خبره ده او دیاړي سره ورځ کم دی کې چې 500 روپۍ راشوه نو هم 15,000 روپۍ شوې 2,500 پکې تلي او باقي پاتې به مال راکړې 12,500 څومره په مینا مې ساتلې لاړ تېر وتلې خدای خبر چا ولمسولې لاړ تېر وتلې د صادقۍ نه د مطلب د خدای وبخه ځان د څه سنګر جوړ کړی دی کار روزګار کوه کار روزګار خو به کوو ولې دا کار نه سو دا زه چې کومه دا ولې آسان کار دی تو ووایې ځه په ناره خېټه سر مې د یو پیالې چای مې څښلې په دې کې سم نشته دی پوه شوې که نه ځانله چېرته دیاړي کوه چېرته کې نوکري وګوره سکول دی ویلې پرېږده وه مړه ځوانان پاسې ګرځېدو خو کاري په دیاړۍ له څه کوم یو سړی ته میلاویږي تیاره نو هغه د دماغ خراب دی چې دیاړي کوي
بس بابا بوډا شوخه عام کنه هغه کمزور شو زه کار کی هم باید کوانی نو کړه ماته مې کال لو غو ماته دا خبرې کولې استاد پلار به کار نه کو چې کله مو واده وکړو دا غي نه پته شو مطلب د سوسو لوادو کوولې نو بچ پیښ نو موږ سره ډته والله کده سو خرم در کی خو لا پریدا دا دوا پکار دې ما پس خلک پچو کې رشته ګرځي اوس قوتم کنه واته به میرا وستي چر ګاندول جمیله اوس به داخلو هم د سیستم دی کنه چې پاس په هیڅ کې شاب ځان له کار روزګار وګوره او به ګورو کنه او به ګورو لا وخت دې صبر وکړه بجیر غرمه ډوډۍ خو به وځو کنه وی لیونی شته بجې په سیستا غړې به بیٹه می 12 بجې دي بیٹه مانه د سیلی والے خداله بیٹه مې د پستلی والے ها د سکارو کا کنه چې ځان خولي نو کړو ګورو کنو کری نه کنه دی اړی کا خو کور د سره وړه دې خبره درا پرې خو نه خولي مل کو چې خزه وګوره نو او به ګورو کارته صبر وکم خو نه بل لسم پاس کو یو کال دمو کو چکرې وګرځو تر ما مو پیجن بیا به ګورو کارته مور نشته دی اړیان یو کو غاڼې کې کار کینو په ایمان انور شاه کسر کپوګه ماړې نو دونه به راکاږي د ماسختن پسترګه به بیازي کار بوکو کنه یا بچي کل تاسو کینه او زباغه برقه والم زم بچه تخواری مزدوری بکوم کنه او تاسو خو کل ناس تو چې تاسو اخلی پخلی کوي د انګړ منګړ جارو کوي یاره مور والله د خبره دی وکړه دا اړه مې وای چې بس دوا د تکو منزل ولا شمور له 70 روپۍ ورا پیدا کړه نالت چې ستا په شان په بچو ستا په شان په بچو تاله شرم نه چې زه اوس په دې سپینو ډکو باندې په پردو پټو کې کار کوم غب د سلګو مور غب د سلګو یو خبر درته کوم مور غب ته خبر درته کوم دا بل نه دی دا بل دی ودریږي د رسول خان ماما دی په کوڅه کې ګوره پردوج نه کوت اشاره کوي سبب د لیشته بیا به ماته نه وی ګوره الله دا ته چاو تا خپل لیدلو کنه خپل سترګو مې ولید په دې خپل ګناګارو مې لیدلې دي او دې خو ګوره دا چې دې دا روزانه د مخ خو سټی ځان لزان نه ګوهرې جوړ کی کنه تاسو وې درسته دا دونه جامه په دې څنګه پاکستان ببلیډ راوالي او د چې په او کې او ځالې هغه چې غونټه هغه لاس کې واچي د چې مګي بیا په مخ برابر اول تدیر خستم دي په دې خپل سترګو مې لیدلې زه خو ما زده نه زما اوس په میا یا لاړ ما وته یاد نه کې مور ناره اوس په دې یا لاړ شي ته وې مکنه به ما وته یاد نه کې لکه خالد تراشه بیبي ته سوي اتراشه مور ګوره ما ته یاد نه رسول خان ماما نو دغه خبره ده چې بیا بچینګه بچی الله تا خو بیا د ټانګر رنگ کړه بیا چرته رواني نه دیاړه لچ خلک ځي کنه نو پدی پاکو جامو کې ځي بوټانو چې دا د خو پاکي نه دي دا بوټانه بچي او کنه پی نور خو پی کنه لکه دې دیاړې لذي نه وی جامې مامي مچ نه زما چا پر هغه بل رچې ز پرو کرتلم کنه خبره په بل ماړه وا خبره په بل ماړه وا سوي درتا هم وای زما خبره تا وښه زما خبر ته وخت دین د اختار د لوباتم هغه بل ز پرو کرتلم او ما تولې د خمار باندې پاغه ځان نه تا رسول خان په کوڅه کې څه کویلو دا سوي رسول خان ماما کوسي ته تلو نه مور دا خو ماته د سنخاري سلری غاړی لراشه د رسول خان غاړی کم ده د مرګري ده اکینه د مرګري د خبره مور ما لغوټي مراکاو دا زلطان بنو واتم دا پیغلی لونه دي بدا خبره ده دا بد ته چا شیطان کړی او مونږ په جنگ کې رښتیا وای مور دا به ته چا شیطان کړی دی خو ډېر ښه ما انسان دی خپل سترګو لیدلې چام شیطان نه کړ 5000 روپیا هغه څنګه جامي واچو زنه ورته کړه دا چا پر راځي ځکه نو تاسو زما چپړو په سین خطه وته نه وخت رالو خیر ما سپتنه پوری با سره کار چا وکړو ویلی کنه دا وسه اجیر بیگ وګوره د دې خبرو ته وګوره دا د چوارې په شان مخې نیولې دی دا تک تو د لا پدې کې خو ته مدري دا هغه ټولې راتې بدلی ما ته پته و چې دا دې څنګه سار وختي پاتې او ځان صفای بچې پاته ما ته ځان وختو پاته کار ختم مور تاسو خبره کولې یو 200 روپۍ کده پلو پسې وته کړی ته خبر راځي خود وتاند نو ما وی کوي د سره چې دا سړی نه بیاړو راوالم بیا به درکم ما څه روپۍ نشته چې سوي کور لم پیسو 14 وړه ز په خپل او څنګه دغه
بقره ناجوړه ده نو ما وی تاسو لا ورته خدای شته د څه خزر چې ز کلم جوړ ناجوړ هم سوچ چې راشي مال درې څلور ته وګتو کې راکې نو چې زه خو ولوس یو نیم سلور کپ دا خو د ګل په ورځ چې تا ما نظر روپۍ واغستې چې بقره مړه ده اوس بیا ناجوړه شوه دا مړي وو که ناجوړه کېږي دا دې څو روخونه دي د بقرې دا مې ته کلمې الله دې بې خوبه هغه یاسمینه مړه شوې ده یاره مورې ګورې په ایماندارۍ درته ویمه ستا دا د مکر خبرې که نه بس څه درته ویم مور مېږي مکر خبرې نه د مکر خبرې نه ده مکریان تاسو یې تاسو را ځای نه مکریان جوړ کړي دي ولې ته زما خاونې کو زوی مې چې زه به تا ته مکر کوم پاته روکشوځه ما دې پلار ته مکر وکړ نو تا ته به څه مکر کوم او خو ښکلې سیټ لکه د سیخ په لار شو لکه د سیخ چې هله څه پیسې ده چې هغه ماله راوړي چې ریم کې راله مرچکي په خپله ونه خوړله ماله دی راوړه ځه هغه بیا زه پیشو مرچکي ته هغه له دیارۍ نه لاړ شوی هغه په خپله ډوډۍ ونه خوړه د هغه دې مخ ته ګوره او کار ته یې ګوره کار ورسره وکړې داسې ښې بیله درکړي چې تاسو ورسره کار وکړئ تاسو له پیسې درته کړي بیا مان پېژني او خو نه په کلي کې به یې له په شرمونو وشرموم خو دې مرچکي نو زه هم ترخوا یم تا مې دوی د لاسه لاړه راله چې د خلکو بچو ته وګورم داسې په دې لمدو غوښو باندې اور بل شي یا الله دام زامن دي چې مور ته وایي چې مور ته کار له لاړه شي او د غرمو پورې خوبونه به کوي یو کال نیم پس به درنه بیا کجابه جوړي بیا به د کار نه وي دقه وایم که نه واده راله ضرور کوي بیا څه پته لګي کنځلې بس واده نه یې وانړې پاسه پاس اوس به د بیزه رقم پاسه نه چې د واده و ماشوم و چې د کار وي ته خو غټ سړی سانډای وي کار کوو دی وړو ته وګوره ته دغه زامنو ته وګوره د لونګ زامنو ته وګوره کار کوي د پلانکي زامنو ته وګوره او یاره چې موږ بس دواړه داسې وګرځو بس وایي داسې چل دی واغستل ته ما ته دوبې که نه ته څویم کلاس کې زه ما خو خېټۍ وای دغه به میټریک مې کړی دی بس هغې نه پس میټریک دې کړی ته ماشوم یې دا لا ماشوم یې پاسه زر کو شابه پاسه غرمې نه په ډوډۍ به وخورو کور بیا به په مړه خېټه وځو که نه نو څه له مو سپلېږي زه صحیح د خدایو خبره زما وره ګورې ما ویلې چې روټۍ وخورې که نه نو بازار نه سودا هم راوړه بابا به م راځي را به شي بابا دې خدای پاک اوس راولي بابا خو ړی راله په خورینګونه کوم که نمبر به نیکله نه میلاوي صبر وکړه ښه زه ډینګ کوم ته ورته میلاو که یا به زما نه شوتې ما نه به خفه وي که ولې ما ورته پی کې جو که ما پسې نمبر بند کړو دا دې رینګ یم راغلی مره باران دی پمهان دی د جانان دیدن زما باران دی نیکا وګوره عثمان تا کنه چې ستا کاری باندې کوي وګوره راغلی د قلارې په دیاړې کې له ځانه زه به خوښ شم اوس چې د زکاتونو د روژې میاشت رانږدې شي که نه چې ګورې به د خولې نه بیا کټکوم جوړ کړي دوی به راځي او که نه سلام علیکم وعلیکم سلام مرشکینو څنګه یې منډه به یو میاشت راکړي نواب کټ که نه یاره ټیم خو اخر نشته ته نه یې چې کار کې ما دې خوا راشه ګوره منډه یو میاشت راکړه که نه ډېر یاره خو ډېر کلاړي سړی ډېر ودرېده چې زمونږ کار یې که نه نو ملا دې ورته ماتې کله به یې په ملا مې درد دی کله به یې لاس کې مې هډوکی روتی دی کله به یې سټ مې خوږېږي دا تېره میاشت هم د سره ټوله میاشت وډزوله نو چې د پیسو به درلو نو نن راشه او سبا راشه دا خو نغدې پیسې د وروره مخکې راله پیسې راکړي غم مه کوه نیک او په روژه کې لمن دقسې نیولي یې ما ته ګوره ستا نیک هم ما ته معلوم دی په روژه کې د سره هم کاسئ په دغه لاره کې ناستې څوک دې په لاره نه شي تللی نه دې څوک د اچار ګوتۍ وړی شي نه دې څوک بل څه وړی شي لکه ته راشه ما سره کښېنه عالمانو صاحبان نه تپوس وکړه خیرات زکات دا په هر چا باندې کېږي اوس یو سړي خیرات کړی شکل یې څه وایي خاني هم خوړی شي نواب هم خوړی شي غریب هم خوړی شي نواب یې نه شي خوړی دا د غریبانانو دپاره یې ګوره دا خیرات زکات هغه خو هغه زکات یې زکات په مستحق سړي له ورکوې یو سړي خیرات کړی دی اوس مال یې ښه دی د ثواب کې لکه ملګري ته ما ته ووایه یاره دا اوس خان دی که نه او ته غریب یې یاره دا زکات په تا کېږي په ما تا کېږي که په ده باندې کېږي یاره ته اوس دا د خبرې دي هلکه عثمانیه ګوره دا دیني مسلې دي مازغره له مه خرابوه دا به چېړۍ نه چې پرې نه پوهېږي ښه زه ما ته دا خبره ته وکړه چې ته دونه وایې چې ته په دیني خبرو نه پوهېږي او ته پرې پوهېږي او داس په څو خبرو ماتېږي مرچکي ما او داس په اتو خبرو په کمو کمو نه نو بس دا چې راځه که نه جومات ته تبلیغی نه شي هغه خو تښتې بس ته به یې دا ټک ما ته کار پروت دی وروره مات مې که یو ځای د دې ځای نه بانې مه جوړوه مړه یو خو کال هم نه راځي خان او دې بانو ته وګوره
زمانه د دومره خدای عزت راولي راځه چې دا خو زمونږ د کار نه سم بګار ساس کړي زمانه ای مړه تاسو کار دی خو دې کار لا راشه دې سر نه ته مو ګوره او کار لا راشه تاله خو چې کار لا درشم بیا به اته ورځې په دیاړۍ پسې زم راځم رنگ ور روان صبر اوچتی کوچ السلام علیکم څنګه بابا خی سمې یاد شوی وي مال کله به راځي سبا به راځي چې راځي ما له ځان سره ښکلې جوړه روړه هغسې دې دراله ښځې دې زر راځه ښه بابا یاد شوی مې سوال کنه ته چپ شه واو وی کور کې خو سودا شته که نه واو کو دالي کار نه رالي خاطر صحیح ده بابا زر راځه صحیح ده د ځان خیال ساته بابا به سبا راځي پاشه سودا وروړه منډو به خو زه به ځم دا کور به راستم کما زبر زما سودا مودا براولم خو ته دغه وکړه تا ته خو مې ویل خو ته نه منې خو چې راځم ګوره ډوډۍ تیارې ښه بازار کې ګوره زه نه خورم هر څه ګران دي صحیح ده خدای سودا خو وروړه که نه تیار څه په هغه که څادر مې څه شو خو ته داسې به لاړ شم یخني ده خو نور راوختو دوی څادر اور مې دی